سلامونه د مزل راډیو فیسبوک باندې درنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشئ پام وکړئ د نن ورځې څو مهمو خبرونو ته. پیل کې هم څو کورني خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي د 2023 میلادي کال د نوامبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه چې دغه هیواد د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، تر اوسه پورې څه باندې 4 لکه افغان کډوال یوازې د تورخم له لارې افغانستان ته لیږل شوي دي او سلګونه زره نور افغان کډوال د سپین بولدک له لارې افغانستان ته بیرته تللي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د ایرانی رژیم لخوا د یو افغان په ګډون 6 کسان اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې د ناروې په وسلو ښار کې میشت دی، په یو راپور کې ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د کړکېچ په زیاتېدو سره د روان کال په اکتوبر میاشت کې لږ تر لږه 116 کسان د ایران د رژیم لخوا اعدام شوي دي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت یو پلاوی د هوا پیژندنې ناسته کې د ګډون په موخه ازبکستان ته سفر کړی. دغه پلاوی کې د اوبو او انرژۍ، کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارتونو او ځینو نورو ادارو استازي هم شامل دي چې ازبکستان کې به د ناستې له ګډونوالو سره پر بیلابیلو موضوعاتو بحث وکړي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ د ترافیکو مدیریت له 15 ورځني مسلکي زده کړو څخه 160 تنه موټر چلوونکي فارغ او قانوني لیسنسونه یې ترلاسه کړل. د ترافیکو د مدیریت د لیسنس امیر قاری محمد طاهر انوري په دې اړه ویلي چې د دغه 15 ورځنیو مسلکي زده کړو ګډونوالو ته د ترافیکو د اصولو او قوانینو اړوند په بیلابیلو برخو کې عملي او نظري زده کړې ورکړي دي. او اوس هم څو بهرني خبرونه. د اسرائیلو پوځ د شنبې په ماښام اعلان وکړ چې د غزې په شمال کې یو سرتیری د لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی. د اسرائیلي رسنیو د راپورونو له مخې دا سرتیری ظاهراً په مستقیم ډول د جګړې په تړاو نه دی وژل شوی. او د اوکراین په پارلمان کې د بشري حقوقو کمیشنر دیمیترو لوبینټس نن له روسیې غوښتنه وکړه چې د اوکراین د جګړې د اسیرانو لیست برابر کړي. دا هغه اسیران دي چې ښایي د روسي اسیرانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شي.